زمون تنظیم همدرد انسان تنظیم په 2018 کې د دې بنیاد موږ ایښودی و او په سټارټ کې موږ صرف چې دی د وینې لپاره کار وکړ. بیا راتلو سره سره چې دی نو ډېر زیات مشکلات هم په دې کې راتلل او دغه شانتې د خلکو مسلې مسایل هم ډېر زیات راتلل. نو موږ د دې سره سره چې دی نور اکټیویټیز هم د خپل د شریف آباد لپاره چې دی هغه شروع کړو. دغه شان زموږ سره په دې کې خلکو خپل تعاون هم کړی دی او ډېر زیات چې دی نو خپل محنتونه په دې کې کوشش کړی دی. نن د هغې دا سیله چې دی نو هغو ته میلاویږي. کوم ملګرو چې په تنظیم کې لیست کړي دي یا چې دی نو هغه په تنظیم کې کوم میټینګونه کېږي هغې کې ډېر زیات شرکت کړي دي نو هغو دپاره چې دی نو موږ دا پروګرام ارینج کړی دی چې هغو د حوصله افزایي دپاره داسې یو پروګرام وشي چې دوی مزید د خدمت جذبه په دې کې بیدار شي او نور ملګرو ته چې دی نو یو سبق میلاو شي چې واقعي دا ملګري چې دی خپل وخت او ټایم نه ضایع کوي بلکې د دې انسانیت د خدمت لپاره دې چې راغلي دی. په دې کې موږ ډېر زیات اکټیویټیز هم کړي دي کوم چې په دې کتابونو کې شته. دغه شانتې پیکیجونه شو 3 کاله چې دی نو موږ رمضان پیکیجونه ورکړل. د دې سره سره بلډ کیمپ یې موږ ولګولې. دغه شان صفایي مهم شو د واسا والا سره موږ چې دی صفایي مهم کړو. دغه شان شجرکاري مهم شول. په دې علاقه کې چې دی نو ډېر غریب خلک اوسېږي د هغو لپاره چې دی موږ کم ضرورتمند خلک وو او هنرمند خلک وو د هغو له موږ چې دی نو سلایي مشینان ورکړو چې هغو چې دی دا سلایي مشینان باندې خپل روزګار چې دی نو هغه جاري ساتي. دغه شانتې نور هم لکه ډېر اکټیویټیز موږ کړي دي او زموږ امید دی چې انشاءالله مزید به هم موږ نور دغه شانتې اکټیویټیز کوو. په دې کې زموږ د مشرانو زموږ سره ډېر زیات چې دی لاس دی او هغه خپل هغه تعاون زموږ سره په دې کې کوي. فلحال زموږ دا تنظیم چې دی په شریف آباد کې کار کوي او اوس انشاءالله موږ دې په سطح باندې انشاءالله دا وسیله کوو. نو زه یو پیره بیا راغلی د ټولو مېلمنو ډېره زیاته شکریه ده زه لپاره بلیږي ده. زه خپل پروګرام چې دی په دې باندې اختتام کوم. ډېره مننه.